چشته خاندی ما پسې خاندی تا پسې نه خاندو وروره بیا چشته خاندی مونږ داسې کار کوو که نه یو زندان جوړوو غټ زندان په دې کې 10 میلیونه نفوس د انسانان کې اچوو او یو خر کې اچوو دا خر چتل کې اچوئ دا یو خر ولې کې اچوئ داسې خو راته ووایئ داسې خبره ده که نه تا پسې نه خاندو ورور نه چا پسې خاندو مونږ داسې کار کوو که نه یو زندان جوړوو غټ زندان 10 میلیونه نفوس انسانان کې اچوو پوه شوې او یو خر کې اچوو خر چشته کې اچوئ عجیبه خلک دي په خدای عجیبه خلک خر سترګې بندوئ عجیبه مخلوق دی داسې خلک لرو عجیبه سلام علیکم وعلیکم السلام دا چشته خاندی ما پورې خاندی نه تا پورې نه ما په دې شي چې مغزو یې خراب شوي که څنګه څه خبره ده موږ ځکه خاندو وروره ته لږ هوښیار یې تا ته به ووایو ته موږ ته لږ هوښیار ښکاره شوې ښه که ته چېرته هوښیار یې دا نور خو نه دي دا خو نه دي قوارونه ځکه موږ خاندو موږ یو زندان جوړوو زندان جوړوئ یو غټ زندان جوړوو آفرین 10 میلیونه نفوس ته انسانان ټول کې اچو او یو خر وی دا خر پکې ولې اچوئ تاسو بیا خاندئ خاندئ مونږ دې خر کیسه راته وکړه نو دې خر بېچاره څه قصور دی موږ ویل دی به هوښیار یي موږ ویل دی به هوښیار یي خبره راته کوه چې ته جک څه زه دې پوه کومه غټه میله م جوړه کړو تاسې ټول راته ولاړې انتظار ده وروره خبره داسې ده که نه غوږ ونیسه مول ته به هوښیار یې خو دا ټول خلک چې راځي مونږ دا تاسو پسې خاندو دا ټول عوامو پسې ولې مونږ پرتوګ سره چپه اچولې پرتوګ سره چپه نه ده اچولې خو دلته تاسې کیسه خبرې مونږ وایو زندان جوړو جوړې کوي 10 میلیونه نفوس کې اچوو وایي او یو خر کې اچوو دا خر قصور څه شی دی خو ته خبره داسې داسې د 10 میلیونه نفوس پوښتنه نسته او د یو خر پوښتنه هر سړی کوي هر سړی راځي وایي دا خر داسې نه وایي چې اوس خره غم د سره شته خو د انسانانو غم د سره نشته داسې مخلوقات دي خندا په عجیبه